او نو لخیره روجه ده، د ټولو خلکو روجه ده. ټول مسلمانان هر ورځ یو روجه نیسي او مونږه پښتانه سړي 2 روجې او زنانه مو لخیره 4 روجې هر ورځ نیسي. تاسو به وایئ چې هلکه کورانګو چې روجې دي مازه خراب کړي دي. ګنې نو په یوه ورځ کې 2 او 4 روجې هم چا نیولي؟ واقعي چې په یوه ورځ کې هم یوه روجه نیسلی شي. که د یوې نه زیاتي چا نیوې شوې نو موږ پښتانه که پرې د لادې بادې وتی نو هم به مو په یوه ورځ دغه 10 واړه روجې نیولې وې او ځان به مو د یو لوی پیټي او لوی بیګار نه خلاص کړی و. ها که د 10 روجو راله دومره زور را کړی وې چې بیا 15 ورځې د کټ نه هم نشي پاسېدی. د کټ ملاس ته څه کوئ؟ خدای شته داسې وروڼه هم شته چې هره ورځ شیبره تبه یې خوښه ده خو روجه یې نه ده خوښه. ولې؟ ځکه چې په شیبره تبه کې روټۍ خوړی شي، چای څښلی شي، چیلم ناسوار کولی شي او په روجه کې هر څیز ته به خړ خړ ګورې، هر څیز ته به برګ برګ ګورې، هر څیز ته به بغ بغ ګورې، نیم نیم به ورته غریب نه پاتې کېږي خو خوړی به یې سم نه شي. نو ووایي چې شیبره تبه ښه شوه که روجه؟ خاندئ ما، رښتیا ویم درته. نو دا خبره مې کوله چې زمونږه سړي 2 روجې او زنانه مو 4 روجې نیسي. ګورئ شره ظاهر ګوري او په ظاهره کې د جمعې په 2.5 ګنټو ورځ کې پکار ده چې روجه هیڅ چاته څه ونه وایي، هیڅ تکلیف ورته ونه رسي. خو تاسو یقین وکړئ چې د روجې د ړومبي سهار نه راپهیسته په موږ باندې څه عجیبه غونته کې چل شوی دی. سهار هر سړی د کټ نه داسې راپاسي لکه چې ټوله شپه یې ګاډي راکاږلې وي او هډ هډ یې وی مړ شم وی مړ شم نارې وهي. وی نو روجه ده، د روجې لږ دروم سام هم دی. ټوله ورځ هر سړی داسې مړاوې مړغیجن او سست پست کاری ته به وایي چې په لینګو کې زور نشته. د زړه ماندرې یې خدای مکه غوسې دي. په کلبې پسې به زمیدار روان وي او د موټی د پاسه به ودوي، په سنډا پسې به روان وي او خپې په ځان پسې راکاږي. روجه ده که نه؟ نو زه چې د سړي دې علامو ته ګورم، ظاهري کړوړو ته یې ګورم، داسې راته ښکاري لکه چې دې سړو په یو په ځای 2 روجې نیولې وي. او پاتې شوې ښځې، نو د ښځو غریبانانو هم حال لکه تو دی. ټوله غوسه په ماشومانو وباسي او نو غوی خو نشته چې د یو په ځای ترېنه 2 دربه وباسي. سنډه میخه نشته چې د 2 په ځای ترې 3-4 ګزاره وباسي. دغه ماشومان اقربان ورله خدای په ګوتو ورکړي دي چې په دې زه دربتې وباسه، چې په هغې زه راځه کلستې وباسه. و د مځمکې زړې شي سله مې مازه خوري، یو خو مې روجه ده او یو تا ځمکه اسمان په سر راغسته دی. وچن غړک ته وچ شه، سله دې خوله وازه کړې ده، یو مې روجه ده او یو ته. او نو اوس وایي تاسو چې د ښځو غریبانانو 4 روجې وي او که نه؟ یوه روجه خو مې خدای راستي که دومره تنګ کړي او بیا په تیره دا د نن سبا روجې دا چې مازدیګر شي نو زموږ د نرو ښځو په مخونو باندې رڼا راښکاره شي، د تندي ګونجې مو وار په هوارېدو شي، لږه وینه راکې راغړېږي، هر یو په تندي لاس ږدي او نور ته به ګوري. بس که خیر وي یوه نیزه پاتې شو، بس یاره که خیري بانک ته لږ وخت پاتې دی. او چې بانک ووایي نو بیا
چیلمي لکه د غشي د هر څه ناګاهو په چیلم ورخلاص شي او داسې لوګي راکاږي چې په کټ کې بوړي بوړي پروزي سترګې برګې برګې شي دواړه وخت کې داسې رپي لکه چې بس خدای مکړه ځنکدنې دی ناسواري به زر د خپو په سر کینی د ناسوار چونډی به یې د وښکي د لاندې کړي او په چرته چرته به شروع وکړي په یو ساعت کې به درله ټوله دنیا ولړي مړو خو چې دا شرمندګۍ وشي نو بیا به لکه د څلورو ورځو نهر پروټی ورخلاص شي چټني مولی دڼیا پیاز هر څه ګډوډ د ګېډې تنور ته ورښکته کړي او بیا په جومات کې چې تراوله لاړ شي نو راشه کوي ګورې یو درزاره وي دا لوی لوی ډکاري وي او د جومات په کوټه کې لکه د بمونو خلاصیږي دا غټ غټ ډکاري وي د جومات په کوټه کې لکه د توپو ډزیږي یو لویه شرمندګي وي غر ډر او په دغه اورګمو کې د مولی بوی وي د دڼیا بوی وي د اوږې د پیازو بوی وي نو په داسې حالاتو کې په جومات کې مونځ کول یاره د ډېر بې زړه خاوند به یې کوي زه خو چې جومات ته تراوله ځم نو په غوږونو کې مالوچ ومنډم او سا بیا په پوزه ناخلم خوله مې لکه د ګوشتکي وازه نیولې وي نو دغه زمونږ د خلکو روجه ده او دغه زمونږ د خلکو حال دی ای رونو ای مسلمانانو تاسو خدای په جنت کړه ټوله معامله موډتای ده زمونږ مثال داسې دی لکه هندوستومانه خدای ناراضه په نیوو خو مونږ روجه نیسو هغه کوم تکلیف او کوم کړاو چې دی نو هغه خو مونږ کوو ټوله ورځ سکه نه کوو په نیمه شپه په دې یخ جمع کې د پېشمني دپاره پاسو دا هر څه کوو او د دې باوجود هم مونږ روجه په صحیح روجو کې حساب نه ده ولې ځکه چې مونږ د روجې د آدابو څخه خیال نه ساتو مونږ د روجې اصلي مقصد شاته کړی دی او د روجې مقصد دا نه دی چې مونږ خوراک څښاک نه خولو ته کورې واچو او نور مو چې څه زړه غواړي هغه کوو غیبت هسې هم بده خبره ده خو په روجه کې خو بیا ډېره زیاته بده خبره ده چغلي کنځل سپکه وینا هسې هم سپک کارونه دي خو په روجه کې بیا ډېر سپک کار دی نو راشي چې د خوراک څښاک نه روجه کوئ نو د دې نورو بدو چارو نه هم پرهیز وکړو که نه او د روجې مقصد دا نه دی چې تاسو دې ټولې ورځې د نهرې وټ کټ د ماښام او پېشمني وباسئ نه په روجه کې به خوراک کې هم د اعتدال نه کار اخلئ چې د روجې هغه اصلي مقصد ترسره شي او د ماښام دومره خوراک مه کوئ چې په تراوو کې لکه د پړسېدلو څاروو بیا غړلیږي او جومات کې درنه څوک سا قدر له هم نشي اخیستی څه د ماښام مو ترسکون څیزونو ته چې زړه کېږي وایي چې بېڼ خوړو دا ترسکونو خو څیزونه د تراوو نه چې راشي نو بیا خورئ که نه خو خدای ته وګورئ چې په دې تراوو کې د خولې بمونه مه خلاصوئ تاسو خپل زړونه سپکوئ او نورو خلکو له زړونه خولې ته راولئ